السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امت رادیو ډیرو محترمو اوریدونکو، ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله یم. د خلاصون لار د خپرونې وار ورسید او د تل په څیر سره زه آریان عمر به ستاسو درنو چوپړکي یم. تاسو ټول ته جوته ده چې خلاصون لار د امت رادیو هغه دیني او معلوماتي خپرونه ده چې موږ همیش په دغه خپرونه کې یوه دیني موضوع ټاکو. نن مو په دغه خپرونه کې د لوی اختر په مناسبت د قربانۍ په تړاو د خپرونه ځانګړې کړې ده. نو په دې هیله یم چې د خپرونه تر پایه سره واورئ او له خپرونې څخه خوند واخلئ. دوستانو، په خپرونه کې راسره مېلمه دی شیخ صاحب احسان الحق، راسره مېلمه دی. له ده سره به د قربانۍ په تړاو بحث وکړو، خبرې اترې به ورسره وکړو. نو په سر کې شیخ صاحب ته ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه چې د مرکې دپاره مو شیخ صاحب موږ ته وخت راکړ. په خیر راغلی. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. زم په خپل وار ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. دا دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله وخت ولري. ډېره زیاته مننه شیخ صاحب، خدای دې ژوندی لره، خوشحاله اوسئ، کور آباد. د پیل پوښتنه به داسې وي شیخ صاحب مبارکه چې د قربانۍ د ثبوت دلایل او فضیلت په اړه که دوستانو ته معلومات ورکړي. د قربانۍ د ثبوت دپاره ګڼ دلایل موجود دي، د قرآن، حدیث او داسې نور دلایل. اول الله جل شانه فرمایي انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. په دغه مبارک صورت کې الله جل شانه خپل پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته تسلیت ورکړي چې الله جل شانه تا ته خیر کثیر درکړی دی، تا ته الله حوض کوثر درکړی دی. نو د دې د شکرانه لپاره الله جل شانه د پاره منځ وکړه. فصل لربک، منځ ادا که خپل پروردگار ته دی، د اختر منځ. وانحر او قربانی وکړه. په دې حق لا اکثر مفسرین د وانحر نه د قربانی معنا اخیسته ده. نو وانحر امر دی او دا امر د وجوب د پاره دی. په دې سره قربانی ثابت شوه. او ګرچې بعض مفسرینو د دې نه نور معانی هم اخیسته دي، خو هغه معانی نور هغه تأکید یا تکرار افاده کوي. ولی د قربانی معنا اخیستل دا تأسیس دی او تأسیس غوروي د تأکید څخه. نو ځکه د دې مبارک آیات څخه د قربانی ثبوت معلومیږي. او دویم الله جل شانه په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خیر. د دې نه هم د قربانی ثبوت معلومیږي چې الله جل شانه فرمایي چې بدنه اوه چې تاسو قربانی کوي، الله جل شانه دا تاسو لپاره د نه خود دین د الله جل شانه څخه ګرځول چې په دې کې تاسو لپاره خیر او ډېر ښېګڼې موجود. او دارنګه الله جل شانه فرمایي وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. څوک چې د الله جل شانه د دین د نښانو تعظیم او احترام وکړي، دا شعائر الله یا دا تعظیم د شعائر الله دا د تقوا او د پرهیزګاری د زړونو ښکارندوی ده. دارنګه الله جل شانه فرمایلی ولکل امه جعلنا منسکا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهیمة الانعام. د هر امت لپاره الله وایي ما مقرر کړی دی یو منسک، یعنی یو تګلاره یا طریقه چې په هغې کې ذبح د حیوان کې د الله د رضا دپاره دی چې د الله جل شانه نوم یاد کړي په هغه څه باندې چې الله تعالی دوی ته روزي ګرځولي دي د بهیمة الانعام څخه، یعنی د کورنیو چارپایانو څخه، چې دا د قربانی په شکل باندې ذبح. دارنګه الله جل شانه فرمایلی دي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت وانا اول المسلمين. دلته هم پیغمبر اسلام ته الله فرمایي چې او ان صلاتي ونسكي، زما المنز او زما قربانی، زما ژوند او زما مرګ د الله جل شانه د رضا لپاره دی. نو دلته د نسوک نام قربانی مراد ده. دارنګه د حدیث حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی. هغه فرمایي اقام رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینه 10 سنین يضحي كل سنة
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لس کاله په مدینه منوره کې اوسېدو چې په دې لس کالو کې په هر کال کې به قرباني کوله. نو دا دلیل او ثبوت دا دلیل دی د ثبوت د قرباني لپاره چې قرباني په اسلام کې دا یو ثابت یو نیک عمل دی. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام په متداومه طریقه دوامدار توګه باندې قرباني کړې ده. دارنګه د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ څخه روایت هغه فرمایي ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام قربانی کو دوه پسونه خکراور پسونه او داسې په خپل لاس باندې ذبح کړ او خپل مبارکه پخې په غاړه باندې ورته کېښودله او ذبح کړ. دینه دا معلومیږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام همیشه دوامدار قرباني کړې ده. دا ټول دلایل د اثبات د ثبوت د قرباني لپاره چې قرباني دا ثابته ده په دې ټول دلایل سره. شیخ مبارک دا خو د قرباني د ثبوت او دلایل ول فضیلت باندې هم کله ګرنا ورواچي ته ټول سره باندې خبر شي. bale د فضیلت لپاره البته ډېر احادیث موجود او یو څو به د نمونه په شکل باندې ګران اوریدونکو ته واورم. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم. نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې عمل نه دی کړی انسان یا بنی آدم د هیڅ یو عمل څخه چې هغه محبوب وي هغه ډیر دوست وي الله جل جلاله ته من احراق الدم په ورځ د اختر باندې تو یو لودینه څخه یعنی یو بنی آدم هیڅ یو عمل نه دی تر سره کړی د اختر په ورځ باندې چې هغه عمل محبوب وي الله جل جلاله ته د تو یو لودینه څخه چې عینه د قرباني مراد. وانه لا یاتی یوم القیامه او یقینا دا قرباني راځي په ورځ د قیامت د حساب لپاره راوړل کیږي د حساب لپاره به قرونها او اشعارها د قرون سره د ویختو سره او ازلافها او د سمون سره دا ټول په نیکو اعمالو کې محاسبه کیږي. یعنی داسې اعضاء یا داسې اجزا د قرباني چې هغه اصلا خړلای کیږي هم نه لکه ویخت دي لکه قرون دي لکه سمون دي دا هم په اعمالو کې محاسبه کیږي او د محاسبه لپاره د نیکو اعمالو په وزن کې زیادت پر راځي. وان الدم لا يقع من الله بمكان او یقینا دا وینه د قرباني دا پریوزي واقع کیږي د الله جل جلاله په حضور کې په داسې یو مکان په داسې یو مقام کې دا وینه پریوزي چې هغه مکان د قبول دی. یعنی معنا دا چې وینه د قرباني د الله جل جلاله په محضر د قبول کې واقع کیږي. مخکې د ځنې دا واقع شي پر ځمکه باندې فطيبوا بها نفسا نو خوشاله کې تاسو په دې سره خپل ځان یعنی په دې ثواب سره او په دې اجر سره تاسو ځان خوشاله کړئ چې دومره ستر اجر او ثواب الله تعالی په قرباني تاسو درکړي. دارنګه د حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی هغه فرمایي قال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې او ویله اصحاب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته ویله یا رسول الله اې د خدای پیغمبره ما هذه الاضاحي څه شدید قرباني چې موږ کوو. قال سنت ابيكم ابراهيم نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دا طریقه او سنت د پلان ستاسو د ابراهيم علیه السلام دی. قالوا صحابه بیا پوښتنه وکړه وی ویلې فما لنا فيها یا رسول الله نو څه شي دي زمونږ د پاره څه اجر ثواب دي زمونږ د پاره په دې قربانیو کې اې د خدای پیغمبره. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بكل شهرة حسنه په هر یخته د قرباني سره تاسو ته یو نیکی درکولای کی. قالوا فسوف یا رسول الله نو صحابه و فرمایل چې وړې به څنګه کیږي ځکه بعض حیوانات خو وړې لري اې د خدای پیغمبره. نبی علیہ السلام فرمایل بكل شعرة من الصوف حسنه په هر وخت د وړې سره تاسو ته یو حسنه لیکل کیږي. نو کله ته موږ متوجي شو چې د یو حیوان په وړې کې څومره وختان دي د یو حیوان په پوسټ کې څومره وختان پراته دي د هر وخت په مقابل کې یو حسنه د مسلمان د پر لیکل کیږي د قرباني په کولو سره. نو د دې حسنات او حساب بس اما یو الله ته معلوم دی. دارنګه پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي من وجد ساعه فلم يضحي فلا يقربن مصلانا
چا چې توانایی بیا موندله او مالدار وو، ان فراخي د مال موجوده و او بیا قرباني هم ونه کړه، نو زمونږ عیدګاه ته نه راځي، زمونږ عیدګاه ته بالکل نه راځي. نو معلومه شو چې په قرباني کې ډیر زیات اجر دی او په ترک د قرباني کې دا سخت وعید ذکر شوی دی چې نبی علیه السلام وایي زمونږ قرباني عیدګاه ته نه راځي او زمونږ سره په مراسمو د اختر د مانځ کې شرکت اسنه. ډیره زیاته مننه شیخ صاحب. د قربانۍ د ثبوت دلایل او فضیلت مو اوریدونکو ته ورپېژندل، واقعا ډېر سخت خوند یې وکړ. په دې هیله یم چې دوستان ورنه ښه استفاده وکړي. شیخ صاحب د قربانۍ د حکم په تړاو که هم یوه پوښتنه زما په ذهن کې راوګرځېدله، د قربانۍ حکم څه شی دی؟ د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې قرباني واجب ده، یعنی حکم واجب ده. دلیل د وجوب د لپاره اما حدیث چې موږ وړاندې هم ولوسته چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. چا چې وسعت مالی بیا مونده، یعنی غنی و مالدار او قربانی و نکړه، نو زمونږ عیدګاه ته دې نه راځي. دغه سی وعید چې نبی علیه السلام ذکر کړی دا په ترک د واجب باندې ذکر کیږي، نو معلومه شو چې قربانی واجب ده. ډېر زیاته مننه شیخ صاحب. د قربانۍ حکم په تړاو دی هم ښه معلومات وړاندې کړل دوستانو ته، په دې هیله یم چې دوی اورېدلي وي. بله پوښتنه دا چې د قرباني په چا واجب ده، یعنې قرباني په چا واجب کیږي؟ البته قرباني په چا واجب ده په دې هکله به لږ تفصیل ته غوږ ونیسو. قرباني واجب ده البته په مسلمان عاقل بالغ حر آزاد او مقیم شخص باندې، په دې باندې واجب ده. خو چې دغه شخص مالک د نصاب اوسي، یعنی د نصاب څښتن اوسيږي، په باندې قرباني واجب ده. اوس نصابونه درې دي. یو هغه نصاب دی چې په مالک کېدلو د هغې نصاب سره زکات فرض کیږي، یو هغه نصاب دی چې په مالک کېدلو د هغې سره صدقه فطر او قرباني واجبېږي او د زکات اخیستل حرامېږي او د اقاربو نفقه واجبېږي، او بل هغه نصاب دی چې په هغې سره فقط سوال کول حرامېږي، سوال ګدایي کول حرام دی. نو هغه نصاب چې په هغې سره زکات فرض کیږي هغه همدغه نصاب دی چې 200 درهمه د سپینو زرو چې معادل د 612.15 ګرامه کیږي دام اوسره موجود وي، یا 8 ګرامه سره زر یو سړی ولري، دغه ته نصاب ویل کیږي. دغه نصاب دی. یا معادل د دې تجارتي مال ولري، داسې مال ولري چې په هغې سره تجارت کوي، دغه نصاب دی، په دې سره زکات فرض کیږي. خو د زکات په نصاب کې البته دوه شی شرط دي، نما هم شرط ده او حولان حول هم شرط. معنا دا چې زکات اله فرض کیږي چې دغه نصاب ولري، نصاب د نامی اوسیږي، معنا دا چې زیادت وکاندي، یا په تجارت سره زیادت وکاندي یا په تولد او تناسل سره زیادت وکاندي، او بل دا چې کال باید پرې تیر شي، د کال د تیریدلو نه وروسته بیا زکات په توګه فرض کیږي. او بل دا نصاب د صدقه فطر او د قرباني او د حرمت د اخیستلو د زکات او د وجوب د نفقې د اقاربو هغه نصاب چې دی البته هغه داسې نصاب دی چې همدغه 612.15 ګرامه سپین زر ولري، یا 8 ګرامه سره زر ولري، یا معادل د دې نور مال ولري چې د ستاد حاجت نه اضافه وشيږي. نو په دې کې نه حولان حول شرط، انتقال تیریدل هم پکې شرط نه دي او نما هم پکې شرط نه ده. که دغه نصاب ولري قرباني په تابانه واجبېږي. دا نصاب د قرباني دی. په تور د مثال یو سړی یو کور لري، په دې کور کې 3 کوټې د ضرورت لپاره دي، د دې ضرورت پکې رفع کیږي، البته پکې 2 کوټې نور اضافه پرتی دي، دا یو ته هیڅ ضرورت نه لري. دا هغه 2 کوټو قیمت که معادل د 612.15 ګرامه سپینو زر وو، نو په دې باندې قرباني واجب. یا مثلا دا 2 کور لري، یو کور په کرا ور کړی دی، یو کور کې خپل وسیږي، هغه خپل چې په وسیږي د حاجت اصلي کې دی، هغه چې په کرا ور کړی دی هغه د حاجت اصلي نه اضافه ده. کله هغه کور قیمت معادل د 612.15 ګرامه سپینو زر وي، په دې باندې قرباني واجب.
مطلب دا دی چې په نصاب د قرباني کې نمام شرط نه ده، دا ضرور ده چې تجارتي مال اوسېږي، تجارت سره نما وکاندي یا په تولد او تناسل سره نما وکاندي. او دا رنګه حولان حول هم پکې شرط نه دی، د کال تیریدل هم پکې شرط نه دی، که فقط د اختر په ورځ باندې دی مالک دغه نصاب شو او مالک د دومره کې مقدار پیسو شو یا مقدار دغه مقدار مال مالک وګرځیده، په دې باندې قرباني واجب ده. قرباني ډیره زیاته مننه شیخ صاحب، په لا د ژوندۍ لره خوشحاله اوسئ. دوستانو د خپرونې په دغه برخه کې یوه لنډه شان دمه اخلو، وروسته له دمه یې بېرته راګرځو. زموږ خپرونه دوام لري. اندلس سرزمینی بود در جنوب غرب اروپا که شامل کشورهای اسپانیا، پرتغال و منطقه جبل الطارق می باشد. مسلمانان به فرماندهی طارق بن زیاد در سال 92 قمری در زمان ولید بن عبدالملک که از پادشاهان اموی بود از طریق تنگه جبل الطارق به اندلس حمله کرده و توانستند آن را با کمک مردم رنجیده آنجا فتح کنند. رادیو امت صفحه راستین از تاریخ اسلام 106.5 FM. حافظ ابن حجر رحمه الله د فتح الباری په 14 جلد 14 صفحه کې لیکي: موږ وینو چې ورځ ډېر ژر تیریږي، داسې ژر چې مخکینی وختونه داسې نه وو، سره له دې چې اوسنی ژوند د مخکې په څېر ډېر آرام هم نه دی، خو بیا هم ژر تیریږي. نو اصل خبره دا ده چې د هر شي څخه برکت ختم شوی، حتی د زمانې څخه هم، او دا د قیامت د نښو یا علامو څخه ده. درنو اوریدونکو، ژوند او فرصتونه لنډ دي. هڅه وکړئ چې د اخروي ژوند د سمون په موخه یې وکاروئ. امت راډیو ستاسو د ارزښتمندو شیبو کور 106.5 FM. دوستانو بیا هم فرغلاس په خپرونه کې شیخ صاحب احسان الحق را سره شته دی. شیخ صاحب بله پوښتنه ده چې په کوم څاروي باندې قرباني صحیح کیږي؟ البته قرباني د 3 قسمه څارویو څخه صحیح کیږي. اول اوښ، غویې یا ګامیخ، دا د یو جنس نه دي، او پسه او بزه. دا درې جنسه حیوانات دي. اوښ دی، غویې دی او ګډې دي، چې بزه هم په جنس د پسه کې ده، په ګډ کې ده. دا 3 قسمه حیوانات څخه البته قرباني صحیح کیږي. د دې نه پرته د نورو حیوانات څخه قرباني نه صحیح کیږي. خو البته دغه 3 قسمه حیوانات په دیو کې البته عمر ته هم شریعت اعتبار ورکړی دی، چې البته اوښ باید 15 کلن اوسېږي، د 15 کلونو نه کم نه وي، 15 کاله ولري. او غویه باید 2 کلن اوسېږي، د 2 کلونو نه کم نه وي. او پسه او بزه باید 1 کلن اوسېږي، د 1 کلن نه کم نه وي. خو البته که چېرته دا ګډ میږه چې توی دا ورای چې ورته دا ورای که چېرته د 1 کال نه کم هم وي، یعنې 6 میاشتنی وي، خو په قواره کې دومره لوی وي چې د 1 کلن سره توپیر نه کیږي، او د 1 کلن په اندازه باندې لوی وي او چاپ وي، بیا د 6 میاشتنی وری قرباني هم جواز لري. ډیره زیاته مننه شیخ صاحب. بله پوښتنه ده چې هغه عیبونه چې قرباني منع کوي کوم دي؟ البته دا ضرور دی چې کوم څاروی قرباني کیږي هغه د عیبونو نه خالی وي. هغه عیبونه باید پکې نه اوسېږي چې قرباني منع کوي. کوم عیبونه چې قرباني منع کوي هغه عیبونه دي چې د څاروي جمال او کمال په مکمل شکل لمنځه تللی وي. په تور د مثال یو حیوان دی ژبه یې پرې وي،
او داسې پریوي چې واخه خوړای نشي دا غیس دا قرباني نه کیږي. دارنګه میګه یا وزه دوه تلري د دوه تینه چې یو تای قطع شوی وي او یا شودې نه ور کوي او چې شوی وي د هم قرباني نه کیږي. د غوا یا د میخه د څلورو تیونه چې دوه تیان او چې شوی یا پرې شوی وي د دې هم قرباني نه کیږي. خو که یو پکې پریوي او یو پکې شودې نه ور کوي او درې فعال وي بیا کیږي، بیا مشکل نشته. دارنګه کچیرته یو څاروی خنثا وسیږي، خنثا دا معنا چې د نر او د ښځې دواړه علامات کې موجود دي، د دغه څاروي څخه هم قرباني نه کیږي. دارنګه یو څاروی کډوند وي، په دواړو سترګو ډوند وي یا په یو سترګه ډوند وي یا اکثره حصه د دې د منځ تللی وي بیا هم په دې باندې قرباني نه کیږي. دارنګه کوم څاروی چې ګډ وي او داسې ګډ وي چې د ذبح کولو ځای ته په خپل پښو باندې تلای نشي دغه قرباني هم نه کیږي. او دارنګه چې ته یو حیوان کاملا غاښونه ونه لري، بالکل غاښونه نه وي، دغه سه حیوان چې غاښونه بالکل نه وي یا اکثره غاښونه نه وي او واخه خورلای نشي دغه حیوان قرباني هم نه کیږي. دارنګه یو حیوان چې هغه عادم الاذن وسیږي یعنی غوږونه بالکل نه وي، خلقتان بالکل غوږ نه وي، دا قرباني جایز نه ده. او کچېته غوږونه وي خو کوتا کوتای چې ته بوچای وای دا قرباني کیږي، خو غوس نه وي. او خو غوس نه وي، خلقتان پیدایشي غوږونه بالکل نه وي، دا قرباني نه کیږي. او که پیدایشي غوږونه وي خو کوتا کوتای دا قرباني کیږي، مشکل نشته. او اما کچېته غوږونه پرې شوي وي نو بیا که اکثره حصه د غوږ پرې کمه پاتې وي قرباني نه کیږي، او که کمه پرې شوي اکثره پاتې بیا قرباني کیږي. دارنګه لکۍ د یو حیوان کچېته اکثره پرې وي بیا هم قرباني نه کیږي، که اکثره پاتې وي کمه پرې شوي قرباني کیږي. دارنګه پوزه د حیوان کچېته اکثره پرې شوي کمه پاتې قرباني نه کیږي. دارنګه کچېته یو حیوان خکرونه نوی بیخی خلقتان هم قربانی کیږي، او یا داسې چې خکرونه مات شوي هم قربانی کیږي. خو که کار داسې مات شوي چې حتی مغزو ته صدمه رسولي بیخی هم چپه شوي او اوښتی وي بیا د هغسې حیوان قربانی نه کیږي. دارنګه یو حیوان که لیونی وي، لیونی خو داسې لیونی چې واښه نه خوري، ګیا نه خوري، دغه حیوان قربانی هم نه کیږي بالکل. نو دا عیبونه و چې په دې سره د حیوان قرباني منع کیږي. شیخ صاحب بعضې دغه څارویو حیوانات موږ خپله ګورو، مثال غوږونه اوږده دي لږ د څنډه یې غوڅه شوي وي، دغه څنګه؟ بالکل د دې قرباني کیږي، یعنی اکثره غوږ پاتې کمه حصه د غوږ پرې شوي بالکل پروا نه کوي، د دې بالکل قرباني کیږي، دا جایز. ډېره زیاته مننه شیخ صاحب، مبارک الله د ژوندی لره. بله پوښتنه به دا وي چې د قربانۍ وخت څه وخت نه شروع کیږي او تر کومه وخته پورې وي؟ دغه پوښتنه اکثره هېوادوالو سره پیدا کیږي. او البته د قربانۍ وخت د اختر ورځ، اوله ورځ، دویمه او دریمه، یعنی لسم د ذوالحجې، 11 د ذوالحجې او 12 د ذوالحجې، دغه د قربانۍ وخت دی. خو کوم کس چې په ښار کې اوسېږي او په داسې ځای کې اوسېږي چې هغې ځای کې د جمعې منځونه او د اختر منځونه کېږي، نو د ده د قربانۍ د ذبح دپاره وخت هغه دی چې د اختر منځ ادا شي، پس د ادا کولو د اختر د لمانځه نه به دی قرباني ذبح کوي. که د اختر د لمانځه د ادا نه وړاندې د قرباني ذبح کړه قرباني ونه شوه. او که څوک په قریه کې اوسېږي، داسې ځای کې اوسېږي چې هغې ځای کې د اختر لمانځونه او د جمعې لمانځونه نه کېږي، نو د هغه دپاره جایز دی چې د اختر د لمانځه نه وړاندې د شفق د راختلو وروستو چې د اختر د ورځې شفق راوخېږي، هغه دپاره جایز دی چې د خپل قرباني ذبح کړي. اوس خبره دا ده چې په ښار کې که په یو ځای کې د اختر لمونځ ادا شو بس قرباني ذبح کول بیا جواز لري، ګرچې د ستا خپله مسجد مونږ د اختر نه یې کړي، خو په ښار کې په بل حصه کې په مسجد کې د اختر مونږ ادا شو، د اختر د مانځه د ادا کولو وروستو بس ستا دپاره جواز لري چې قرباني د خپل ذبح کړي. بله مسله دا ده چې البته یو څوک دی چې خپله اوسېږي په خارج کې یا مثلا په بل بهر ملک کې اوسېږي
دا غي ځنه پیسې را لګري یو څوک وکیل نیول چې د ما قرباني دلته ذبح کړ نو د دې لپاره ذبح څنګه نو د دې لپاره احتیاط پدې کې دی چې د داسې وخت کې د قرباني ذبح کی چې هغه هم الته د اختر مونږ کړی وي او د هم په دې ځای کې د اختر مونږ کړی وي په دغه وخت باید د قرباني ذبح کی چې د اختلاف نه وتلې مسله شي او که چې ته داسې نه وي نو د اختر مونږ معتبر دی کوم کس چې دغه حیوان ذبح کوي د ذبح د محل د اختر مونږ معتبر دی چې کوم ځای کې دی دغه حیوان ذبح کوي په دغه وخت باید د اختر مونږ وشي او د قرباني بیا ذبح کی که دغه ځای کې د اختر مونږ شوی نه قرباني ذبح کی که څه هم په خارج مونږ کې د اختر مونږ شوی چې دلته شوی نه د ذبح کی بیا قرباني نه کی بل مسله دا ده چې بعض خلک د بهر نه پیسې را لګي دلته قرباني کوي نو دلته به احتیاط پدې کې پکار دی چې کله دلته موږ د اختر مونږ وشي خو آلته انو شپه یا ته نه شوه مکه ته دې ته اوس مهمه خبره ده آلته شپه ده دلته موږ د اختر مونږ ادا اوس دې ځای کې چې ته د به د قرباني ذبح کوي دغه ته بیان کوي قرباني وجه دا ده چې هنوز آلته په هغه باندې واجب شوی نه ده هغه باندې باید شپه سبا شي د اختر د ورځې شفق راوخیږي چې قرباني په باندې واجب شي بیا دې ته ذبح کی او دا بیا شپه راځي مثلا د افغانستان کې مثلا شپه راشي د دې شپه کې په سبا هم کېږي ځکه په اول ورځ باندې قرباني کیږي په دویم ورځ باندې قرباني کیږي په دریم ورځ باندې قرباني کیږي په لاسام د ذوالحجې د شپې به نشي کولای مثلا که شپه پر راشي شپه کې بیا مکروه ده او سبب ورځ کې دی وکړي ورځ کې د مشکل شته نو دا درې ورځ کې د قرباني دلته کولای شي د درې ورځې البته د ټولو نه بهتره دغه اول ورځ ده چې په اول ورځ د اختر باندې قرباني ادا شي اوس که چې ته یو چا قرباني بیان مونتله یو ته مشکل پیښ شو اول ورځ هم تیر شو دویم ورځ هم تیر شو دریم ورځ هم تیر شو او د قرباني ژوندۍ ولاړه و نو بیا دریم ورځ نه ورسته ذبح کول به قرباني نه کیږي دا به د حیوان ژوندۍ صدقه کوي ژوندۍ به یو فقیر ته او مسکین ته ورکوي خیرات کوي به او که چې ته حیوان هیڅ اخیسته نه او بس درې ورځې پرې تیر شوې د درې ورځې تیرزونو وروسته به قیمت د حیوان صدقه کوي قیمت به اخلي مسکین او فقیر ته ورکوي بیا دا واجب د غاړه نه ساقطيږي خو که چیرته دا درې ورځې تیر شوې نه وي په اول ورځ دویم ورځ د سره پیسې هم وي حیوان وانه خسته او دوی د پیسې زور کوم یو فقیر ته پیسې نقد ورکوم فقیر ته زه حیوان نه ذبح کوم نو که ارزنه پیسې فقیر ته ورکاندې د واجب نه ادا کیږي واجب په غاړه باندې پاتې شي شیخ صاحب یو د سترګو لیدلای حال دا چې د اکثر د کله کې د پیهر زیات کیږي مثال یو نفر د قرباني کوي مخکې له اختر لمانځنه هغه پسته کې یا مثلا غوي کې مشکل پیدا کیږي یا مثال یو نګدي چې مرشي نو وخت حلال کې هغه قرباني به څنګه شوله قرباني ونشو دا که چیرته د اختر د مازن وړاندې دا قرباني د عیب شي یعنی یو وړاندې شي نه جوړ تیاری مثال جوړ تیاری مرشي نو هغه قرباني ونشوه اوس دې ځای چې مثال مړکیږي حلال کی مثال حلال کی اوس دغه سړی که چیرته غنی وي مالدار وي نو بس هغه د وخت قصابی دي کی هغه خلاص شوه د شوه بل حیوان د وخت د قرباني لپاره پس د اختر د مازن د ذبح کی او که دا سړی فقیر و اس نفلی اخستی و بس او ما حلال کا ما خلاص شوه بل پر واجب نه ده چې هلاک شوه بل پر واجب نه ده بل ډیره زیاته مننه شیخ صاحب د اول پوښتنې په د ایبونو کې یو ټکی ما زمانه د یاد وته دا ډیر و چې ډنګرم وي دا دغه نه ونه دا حیوان چې ډیر ډنګر وي چې بالکل ان مغزي وچوي او د ډیر ډنګرتوب د وجه نه هغه اصلا تلم نشي هغه زاده ذبح کول دغه قرباني هم نکي دغه حیوان قرباني هم نکي یا هغه خارش مرض چې پرې لګیدلی او دغه مرض د وجه نه د ډیر ډنګر شي وي هغه قرباني هم بیان کی بل په خاطر دا چې د قرباني غوښه تقسیم ترنګواله یو حکم څنګه دی البته د قرباني غوښه د اصلا په قرباني کې واجب په وینې تویول سره ادا کیږي کله چې قرباني ذبح شوه وینې توی شوه بس قرباني واجب ادا شو واجب اوس د غوښه تقسیم دا مستحب دی دا مستحب عمل دی چې باید غوښه تقسیم کی څنګه به تقسیمي البته داس به تقسیمي چې دا غوښه درې حصے کی یو حصہ په خپل ځان ته ساتي یو حصہ
خپل خپلوانو ته ورکوي او یو حساب فقیرانو مسکینانو باندې توزیع کوي ورکوي. دا رنګه د پوستکي مسله، پوستکي نه هم داسې کولای شي د قرباني پوستکي خپل کور کې داسې وسیله او اسباب ترې جوړ کړي چې دا نه په دوامداره توګه استفاده کوي، داسې کولای شي. ولی اما که چېرته پوستکي خرڅ کړي پیسې به ځان لپاره استفاده کولای نشي او غني ته هم ورکولای نشي، ضرور به فقیر ته ورکوي. د فقیر نه پرته کې بل څه ته ورکړي د ګناهګار شو. او دویم مسله دا چې یو څو کسه که په وخت کې مثلا اوه کسه شریک دی شي، په غوایي کې هم اوه کسه شریک دی شي او د اوه نه کم هم شریک دی شي، حد اکثر اوه دي، د اوه نه زیات شریک دی نشي. اوس داسې څوک په غوایي کې شریک شو او هغوی که د هغه په خپل منځ کې تقسیموله، نو دا بهتره ده چې دوی په وزن باندې وخه تقسیم کړي، په ترازوی تقسیم کړي. ځکه که چېرته په ترازوی تقسیم نه کړي، تخمینی تقسیم کړي، د یو حصه که ډېرې بل کمه وي، په دې کې سود راځي، په د سود په ګناه باندې مبتلا کېږي. خو بیا لاره دا ده که چېرته ترازو امکانات ورته نه وو، نو دوی بیا کولی شي داسې تقسیم کړي چې حصې د هغو کې کېږدي، بیا دا سر او پښې په دې حصو باندې مختلفو باندې کېږدي. نو چې سر او پښې په دې حصو باندې کېښودې، مثلا سر نیم په یوې کې دي، نیم په بله حصه کې دي، یوه پښه په بله حصه کې دي، بله پښه په بله، مثلا لری جګر په بل باندې کېږدي، نو دا حصې په دغه سره بیا مختلفې کېږي. چې جنس مختلف شي بیا کې په تخمین سره تقسیم کې مشکل نشته. ډیره زیاته مننه شیخ صاحب. دوستانو د خپرونې په دغه برخه کې یو د ماخلو ورسره د مې بیرته راګرځو، زموږ خپرونه دوام لري. یووالی د یوې مسلمانې ټولنې، قوم یا ملت د پرمختګ بنسټیز اصل دی. کله چې خلک سره یو موټی وي، نو هره ستونزه ورته اسانه ښکاري او هرې موخې ته رسېدل ورته ممکن شي. اتحاد د زړونو نښلول دي، د هدفونو شریکول دي او د ګډ ژوند هیله ده. کله چې د یوې ټولنې غړي سره متحد وي، نو نه یوازې خپل حقونه خوندي کولی شي، بلکې د نورو لپاره هم یو مثال ګرځي. تاریخ شاهد دی چې هغه قومونه چې په یووالي ولاړ وو، هغوی تر ټولو سترې بریاوې ترلاسه کړي دي. خو چیرې چې نفاق او خپرېدنه راځي، هلته کمزوري، ماتې او شاته پاتې کېدل راځي. د اتحاد دا معنا نه ده چې ټول خلک باید یو ډول فکر وکړي، بلکې معنا یې دا ده چې د اختلاف سره سره د ګډو اسلامي او ملي ارزښتونو لپاره کار وشي. راځئ چې د شخصي ګټو پر ځای اسلامي او ملي ارزښتونو ته لومړیتوب ورکړو. امت رادیو 106.5 FM. نقش انگیزه در زندگی. انگیزه در زندگی نقش مهم را ایفا می کند، زیرا داشتن انگیزه به شخص کمک می کند تا به اهداف خود دست یابد و به کامیابی برسد. علاوه بر این، داشتن انگیزه در زندگی می تواند شخص را قادر بسازد تا تمام تمرکز و توان خود را بر انجام فعالیت‌های روزمره خویش قرار دهد و عملکرد بهتری داشته باشد. رادیو امت 106.5 FM. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. په خپرونه کې شیخ سیزن الحق را سره شته دی. د همدې قربانۍ د غوښې تقسیم او څرنګوالي حکم کې پاتې کېږو. په همدې تړاو یو بله پوښتنه مې ذهن کې راوګرځېده شیخ صاحب. ځینې خلک دې مثال پسه حلال کې بیا په اور باندې وسوځوي، اکثر د اطرافو کې دا کار کوي، دا څه ډول ده؟ بله دې ته جغدي وایي. نه د پسه دغه جغدي کول دا جواز لري، که د قرباني پسې که د غیر قرباني پسې دا جواز لري او د کې هیڅ مشکل نشته دی. په هغه صورت کې چې پسه جغدي که نو پوستکي ورکولو ته هم ضرورت پیدا نشته، د پوستکی هم د غوښې سره حل شو، بیا به د غوښې په شکل باندې د پوستکی هم پکې تقسیمېږي. بله پوښتنه دا چې په څاروي کې هغه کومې برخې دي چې نه خوړل کېږي؟ دا ډېره مهمه پوښتنه ده. دا مهمه موضوع ده چې په څاروي کې، یعنی په حلال څاروي کې یو اجزا دي، یو تعداد برخې دي چې خوړل حرام دي. په دې باندې لږ تفصیل بالکل. اول خو دم مسفوح ده، د راګو وینه ده. دغه د راګو وینه د حرامه ده او حرمت په قرآن ثابت دی. الله جل وعلا فرمایي چې او دم مسفوحه من حرام کړی دي په تاسو باندې د راګونو وینه، د راګ وینه حرامه ده. دا یو. دویم مثانه حرامه ده. مثانه یعنی مثانه هغه د بولو د جمع کېدلو ځای،
دا هم حرام دی خوړل جواز نه لري البته کتابونه ورته مکروه تحریمی ویل دي خو مکروه تحریمی اصلا عملی حرام دی یعنی د عقیده له نظره که څوک حلال وګڼي کافر کیږي نه ولی اما ګناه داسې ده لکه قطعی حرام چې یو څوک خوري د دې ګناه عین اما شانته ده عمل کې چې حرام ته حلال وایي حلال ته حرام وایي عموم ته دا شیان مکروه تحریمی کتابونه ورته ویل دي د دې لپاره چې ته څوک ته حلال وایي کافر کیږي نه ولیکن په خورلو کې دومره ګناه ده لکه قطعی حرام چې خوري دغه څه ګناه ده نو مثلا حرام ده او بل خصيتين دا کلپوره چې توي کلپوره دا کلپوره مکروه تحریمی دي یا حرام دي دا اوس ډیر خلک رواج دي چې خوري او هیڅ پروا هم نه کوي او حال دا چې دا بالکل کتابونو صراحت پر کړی دی چې دا مکروه تحریمی دي یعنی عملی حرام دي خوړل دا رنګه د حیوان مقعد حرام دی او مقعد هم حرام دی دا خوړل دا رنګه ذکر یعنی آله تناسلی د نر حیوان دا هم حرام ده خوړل دا رنګه فرج د خزینه حیوان فرج شده دا هم حرام دی نشرمګای دا هم خوړل حرام دي دا رنګه غدود حرام دي غدود هم دا پورانونو کې وی دا قصابونو ته معلوم دي پورانونو کې دا حرام دي ځکه اصلا دا مسوحه یې نه جمع شوی ده غدود ته جوړ شوی دا هم حرام دی بل یو شی حرام ته وایي حرام مغز ورته وایي د دې ستون فقرات په منځ کې یو سپین رګ دی دغه حرام دی دا هم باید ونه خوړل شي دا رنګه بل ته مراره په عربي کې ته مراره وایي تریخه ورته وایي تریخه د حیوان دغه هم حرام دی نو دغه برخه د حیوان حرام دي باید ونه خوړل شي ډیر عزت مننه شیخ صاحب بل پښتنه دا چې د خبرونه ورستۍ پښتنه به وي او دا لږ تفصیل ته ضرورت لري د مړي لپاره د قرباني حکم څه دی بله البته د مړي لپاره هم قرباني جایز ده چې څوک وکړي ځکه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په څه ذبح کاوه چاتری پښتنه وکړه چې دا څه دي نه حضرت علی رضی الله عنه فرمایل چې اوصان رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته پیغمبر علیه السلام وصیت کړو چې زماله طرفه ته ما د مرګ وروسته قرباني وکړه نو دا جواز لري په دې کې مشکل نشته خو دې کې یو تفصیل شته ده که چې تا مړی وصیت کړی وي او د مړی د مال نه قرباني ورته کولای کیږي نو دا قرباني به ټوله تقسیمېږي دا به ځان ته نه ساتي یا درې سی باندې کوي دا به درې سی نه کوي دا به د خپل سړی بالکل نه خوري دا مکمله تقسیمېږي ټوله به فقیرانو په مسکینانو باندې ویشي او که چې ته دای مړی وصیت کړی نه او دای تبرع کوي د ځان او قرباني کوي نو د دې ثواب هم مکمل مړی ترسيږي بالکل خو په دې صورت کې بیا د ټول تقسیمول پر واجب نه دي د ټول تقسیمول پر لازم نه دي کولای شي دا هم د خپل قرباني په شانته په دې څه تقسیم کاندي او ما شانته چې د خپل قرباني ته ځان د لپاره هم خوراک روا دي او د غنیانو لپاره هم خوراک جواز لري مشکل ډیر عزت مننه خوشاله اوسئ شیخ مبارک واقعا ډیر خوندور معلومات او ډیر سخت فن دی او خبرونه ډیره اساسو د خیسته معلوماتو باندې خیسته شوله که کوم څه په زړه کې نور لري هیوادوال لپاره د قربانۍ په تړاو که نور څه لري نو د امت راډیو مایک تاسو خدمت کې دی البته یو خبره مو دا کوله چې د قربانۍ فضایل باندې پوه شو په احکام پوه شو خو د دې لاس ورځو د ذوالحجې چې البته دا ډېر د ثوابونو او د نیکو اعمالو د لوی ذخیره کولو لپاره د نیک او خپل فرصت دی نو دغه ته هوادوال متوجه کوم چې البته حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کوي هغه فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء رواه البخاري حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل چې نه دي هیڅ ورځ په دې ټولو ورځو کې هیڅ داسې ورځ نه دي چې نیک عمل تر سره کول په هغه کې محبوب وي الله جل شانه ته د عمل کولونه په دغه لاس ورځو کې یعنی دغه لاس ورځو کې هر عمل چې موږ تر سره کوو الله تعالی ته د نور ټولو ورځو د اعمالونو دا محبوب دی دا ډیر محبوب دی ډیر ورته دوست دی دغه عمل نو دلته ما من ایامین دلته نکره ذکر شوی ده
نو نکره چې په سیاق د نفي کې راشي عموم فائدہ کوي. معنا دا چې ټول ورځې عام ورځې د کال ټول ورځې حتی که لاس ورځې د رمضان دي یا د رمضان د میاشتې ورځې دي د هغه ټولو نه دغه لاس ورځې بهتره دي او عمل کول په دې کې الله تعالی ته ډیر محبوب دي. نو یو چا تر پوښتنه وکړه د نبی علیه السلام چې آیا جهاد کول په لار د الله تعالی کې دا غین د دې جهاد نه هم دغه ورځو اعمال الله تعالی ته محبوب دي؟ نو نبی علیه السلام ته فرمایي بله د جهاد کول نه هم دغه ورځو اعمال الله تعالی ته محبوب دي. جهاد کول په لار د الله تعالی کې هم دغه ورځ د اعمال سره برابر نه دي مګر جهاد د هغه چا چې خپل هم اوزي او مال هم وباسي د الله په لار کې به ته کورته یوم واپس نشي یعنی نفس هم د الله په لار کې قربان کی مال هم د الله په لار کې قربان کی نو دغه جهاد به د دې ورځو د اعمال سره برابر دی شي. نور هیڅ یو عمل په نور ورځو کې دغه ورځو د اعمال سره برابر دی نشي. نو عرض مې دا و چې ادوال دوی دغه فرصت غنیمت وګړي په دا ورځو کې کله منځونه دي که نفلونه دي که تلاوت دي که صدقات دي که نور نیک اعمال دي په ډېر توجه سره او په کثرت سره تر سره کی چې الله جل شانه ته د قدر وړ دي او الله تعالی قبلوي. ډېر زیاته مننه شیخ صاحب د ژوندۍ لره خوشاله اوسئ. دوستانو تر بیا چې د بل خپرونې سره تاسو درنو چوپړ ته راځو تاسو په لوی رب سره په دې هیله یم چې د امت راډیو نوري خپرونې هم له یاده ونه باسئ.